بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته ډیر مهم ټکي زده کوم. کو چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوي یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننۍ کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ افلیکشن، غم. یعنې غم ته په انګلیش کې ویلی شي افلیکشن. کاورینګ، ویریدل. کم کس چې یریږي نو دغه یریدلو ته په انګلیش کې وایي کاورینګ. فټر، زنځیر. زنځیر ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فټر. ګارج، ګاټي. دا ګاټي مطلب دا موږ څه هغه ځای ته وایي کله چې په غره کې او دوه کمرونه وي او د هغې په لاندې کې سیند بهیږي یا اوبه بهیږي نو هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګارج. انفیمس، بدنام. یعنې کم کس چې بدنامي یعنې مطلب هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انفیمس. لیمنټ، غم. یعنې غم یا مصیبت ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لیمنټ. لیویډ، خپه. یعنې کم کس چې خپه شي هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لیویډ. لوتسم، نفرت انګیز. نفرت انګیز ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لوتسم. مرکي، ګنده. یعنې یو څیز چې ګنده شي یا اوبه ګنده شي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو مرکي. فلګریمیج، حج. کم حج چې موږ کوو نو هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فلګریمیج. فرج، صفا کول. یعنې یو څیز صفا کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فرج. ریلیش، خوند. یعنې د یو شي ذایقې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ریلیش. ټیلن، مرغۍ. دا ټیلن چې کومه دی دا موږ سره د مرغۍ یو قسم دی. ټاټ، سخت. یعنې یو څیز ته په انګلیش کې ویلی شي کوم څیز چې سخت دی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ټاټ. رایټینګ، خراب وخت. یعنې د انسان په ژوند کې چې کوم خراب وخت راشي نو دغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو رایټینګ. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو، د وکیبلري یا د لغتونو سره چې کوم غټ کلاس ما ستاسو دپاره اپلوډ کړی دی د هغې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکړم او په پیلني کمنټ کې خو به هم پین کړم نو تاسو هلته تللی شئ او هغه کلاس به هم وګورئ. د هغې نه به ډېر لغتونه زده کوئ ځکه که تاسو دا لغتونه زده کوئ نو تاسو ته به انګلیسۍ کې چې کوم ټکی تاسو ته راځي نو تاسو ته به هېڅ مسله پکې نه وي. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکوئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.